بر اواز کې زاتورو تیارو کوریم پم مسلمه پم زکات کوریم پم مسلمه پم زکات کوریم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کله چې یو انسان مړ شي عذاب روح ته ورکول کیږي که جسد ته، یا روح او جسد دواړو ته. د اهل سنت والجماعت د علماو دا عقیده ده چې په قبر کې عذاب جسد ته ورکول کیږي مع الروح. عذاب جسد ته ورکول کیږي سره د روح نه، او ائمه اربعه په دې باندې متفق دي. امام مالک رحمه الله، امام الشافعی رحمه الله، امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله، دا څلور واړه په دې باندې متفق دي چې په قبر کې عذاب مړي ته ورکول کیږي، یعنی جسد ته سره د روح نه. اما څوک چې دا وایي چې عذاب په قبر کې یوازې روح ته ورکول کیږي نه جسد ته، دا عقیده د معتزله و ده. نو داسې کس د اهل سنت والجماعت نه خارج دی. تاسو وګورئ ملا علی قاری رحمه الله په مرقات شرح د مشکات کې په لومړني جلد کې په 303 صفحه کې لیکي چې کله مړي ته په قبر کې عذاب ورکول کیږي هغه جسد ته ورکول کیږي سره د روح. همدارنګه علامه ابن قیم په خپل کتاب کې چې کتاب یې په نامه د روح دی په 450 صفحه کې هلته لیکي چې مذهب د ائمو دا دی که مړي ته په قبر کې نعمتونه ورکول کیږي یا عذاب ورکول کیږي و ان ذلک یحصل لروحه و بدنه، که نعمت دی دا روح او بدن دواړو لپاره دی، که عذاب هم دی دا جسد دپاره دی مع الروح، یوازې روح ته عذاب نه ورکول کیږي. همدارنګه تاسو فقه اکبر وګورئ 3 صفحه کې هلته لیکي و اعادة الروح الى العبد في قبره حق، راګرځېدل د روح بنده ته او مړي ته په قبر د هغه کې د حق مسئله ده. د دې په شرحه کې بیا ملا علی قاری رحمه الله لیکي دا الى العبد لاندې لیکي ای الى جسده بجمیع اجزائه او ببعضها مجتمعه او متفرقه. وفي المسأله خلاف المعتزله و بعض الرافضه. هغوی وایي چې عذاب یوازې روح ته ورکول کیږي، اما د اهل سنت والجماعت د علماو دا عقیده ده چې عذاب جسد ته سره د روح ورکول کیږي. حواله مرقات لومړنی جلد 303 صفحه، کتاب الروح 450 صفحه، فقه اکبر 3 صفحه. بر اواز کې زاتورو تیارو کوریم پم. د اسلامي ویډیوګانو او بیانونو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ. مسلمه پم زکات کوریم.